अस्सलाम वालेकुम मलगरू ज़ाइम इब्रार तاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل خو ګملګرو پر نننۍ ویډیو کې تاسو دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ چې د خپل ویډیو بیک ګراوند ریموو کړئ په یو کلیک سره دا تاسو لیدئ شئ زما شات چې راکم بیک ګراوند لګیدل دا زما اوریجنل بیک ګراوند نه دی دا ماره کاین ماستر په مدد سره ریموو کړل صحیح ده نو تاسو راځه قسمه بیک ګراوند چې کوم دی تاسو په خپل ویډیوګانو کې لګولای شئ مطلب دا یو شو صحیح ده یا دا شو او یا دا شو نو داسې مزیدار بیک ګراوند تاسو لګولای شئ په خپل ویډیوګانو کې نو دوستان د ویډیو د بیک ګراوند ریموو کول لپاره تاسو ته د یوې شنې پردې ضرورت وي او د یو کاین ماستر ضرورت وي صحیح شو نو تاسو به راشئ او په بازار کې داسې شنه پرده والی تاسو لیدای شئ دا کوم پرده چې کوم ده ما بازار کې غوښتل تقریبا 2500 روپۍ باندې دا پرده ما غوښتله نو تاسو به هم داسې شنه یو پرده والی او دا په دیوال باندې داسې کلکه کوي صحیح شو چې دا شنه پرده نه وي دا ګرین سکرین پرده تاسو سره نه وي نو دا تاسو چې کوم دی نو بیا تاسو خپل ویډیو بیک ګراوند نشئ ریموو کولی صحیح شو نو نور طریقه به تاسو سره موبایل په سکرین باندې درخېما چې تاسو څنګه کولای شئ چې د خپل ویډیو نه بیک ګراوند ریموو کړئ په یو کلیک سره نو ملګرو تاسو لیدای شئ زما چې کوم اوریجنل بیک ګراوند دی تاسو لیدای شئ دا شین چې کوم بیک ګراوند لګیدل دا شنه پرده دا زما اوریجنل بیک ګراوند دی او دا تاسو لیدای شئ چې دا څنګه چینج کوم د ویډیو نه بیک ګراوند ختمومه نو دا تاسو لیدای شئ چې زمونږ دا بیک ګراوند چینج شو نو زمونږ دا ویډیو بیا ډیر زیات مزیدار ښکاري صحیح شو نو راځئ د موبایل سکرین ته چې دا طریقه زده کړو چې موږ به څنګه کولی شو چې د خپل ویډیوګانو نه دا بیک ګراوند ریموو کړو نو که ویډیو مو لایک کړی نه ویډیو لایک کړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ نو راځئ د موبایل سکرین ته نو خاملګر تاسو براشي خپل موبایل سکرین ته صحیح تاسو څنګه خپل موبایل سکرین ته رااله تاسو براشي او خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ نو چې څنګه تاسو خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ دلته تاسو را پلس ته نشان ښکاري تاسو براشي او درې پلس پرې نشان باندې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو که تاسو یوټیوب د فار ویډیو جوړول تاسو براشي او په 16.9 باندې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته تاسو راشي او په دې میډیا باندې تاسو کلیک په میډیا باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو براشي او د خپل ګیلری نه بدلته یو بیک ګراوند سلیکټ کړئ صحیح شو دوستانو دلته به یو بیک ګراوند سلیکټ کما نو ملګرو تاسو لیدئ شئ زما سره داسې ډیر شی بیک ګراوند دی صحیح دی دا بیک ګراوند سلیکټ کما او یو به دلته دا بیک ګراوند سلیکټ کم صحیح شو دا تاسو لیدئ شئ تاسو به دا بیک ګراوند چې کوم دین دا تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ په اسان طریقې سره نو ملګرو چې تاسو څنګه بیک ګراوند سلیکټ کړو نو دې لپاره دلته تاسو راشئ او په دې لیر پرې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ په دې لیر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو را میډیا ښکاري تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ په میډیا باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ چې تاسو کوم ویډیو په ګرین سکرین کې پښنا پرده کې ریکارډ کړی وي نو تاسو براشي او دا ویډیو به داسې سلیکټ کړئ صحیح شو دوستانو دا تاسو لیدئ شئ دا ویډیو چې کوم موږ په ګرین سکرین کې شنه پرده کې ریکارډ کړل نو تاسو براشي او په باکس باندې کلیک وکړئ په باندې تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو ته فول سکرین کوي صحیح شو چې تاسو را ویډیو فول سکرین شي نو ملګرو اوس په تاسو راشي او دا بیک ګراوند چې کوم دی دا به تاسو د ویډیو سره برابر کوي صحیح شو د دې نه مزه یو بیک ګراوند ریموو کوم ځکه چې زمونږ دا یو بیک ګراوند چې کوم دی دا په ویډیو کې ښکاري نو تاسو براشي او دا بیک ګراوند به داسې وګت کوي داسې به سه غاټ به کوي د ویډیو سره داسې برابر کوي چې کوم ځګین پوری ویډیو وین تاسو با کومره دلته بیک ګراوند داسې پیټ کوي نو اوس چې کوم دی تاسو به ریموو کوئ د خپل ویډیو بیک ګراوند نو دې لپاره تاسو راشي او په دې ویډیو باندې به کلیک وکړئ په دې ویډیو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته تاسو راښکاري کروما کی په دې کروما کی باندې تاسو کلیک وکړئ په کروما کی باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راښکاري انیبل تاسو پر انیبل باندې کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته په کې کې دا ویډیو تاسو داسې برابر کړئ صحیح شو او داسې پیټ کړئ صحیح شو دا تاسو لیدئ شئ او تاسو داسې خپل ګوتو باندې داسې برابر کوي صحیح نه دا تاسو لیدئ شئ تاسو دا ویډیو به عالی برابر راځي چې کله دا کم زګینان چې کم دی را تک تور پاتې شي او تاسو را مخ چې کم دی او تاسو را کم جسم چې کم دی داسې تک سپین راشي نو تاسو بیک ګراوند بیا ډیره په اسانۍ سره ریموو کیږي دا زګینان تور او دا زګین چې کم دی سپین شي نو تاسو بیک ګراوند ریموو کیدای شي نو دلته تاسو داسې حساب ولګوئ صحیح چې تاسو بیک ګراوند داسې ریموو صحیح شو او ملګرو ته نه راول ته تاسو زنجیر د نشان ښکاري صحیح تاسو پرې باندې څنګه کلیک وکړئ نو پرې کې تاسو خپل بیک ګراوند چې کوم دی داسې برابرولای شئ صفا کولی شئ صحیح ده پرې کې تاسو خپل ویډیو چې کوم ده داسې برابرولای شئ بیک ګراوند کې چې لږ فرق وي نو پرې کې زګین کې تاسو داسې ټیک کولی شئ نو دوستان دلته تاسو راشئ او درې لاټۍ پرې بټن باندې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه کلیک وکړو زموږ بیک ګراوند په یو کلیک سره ریموو شو صحیح شو دوستانو دا تاسو لیدئ شو چې زمونږ بیک ګراوند چې کوم نو شینواله پردې نشانونه تلته ختم شو او زمونږ بیک ګراوند مکمل طور پر باندې چینج شو ملګرو تاسو را ویډیو پلی کوم نه تاسو وګورئ چې زمونږ د ویډیو بیک ګراوند څومره په صحیح طریقې سره ریموو شو صحیح شو دا تاسو لیدئ شئ چې زمونږ د ویډیو بیک ګراوند ریموو شو صحیح شو پرې کې تاسو قسمه بیک ګراوند چې څه قسمه بیک ګراوند تاسو خوښ وي کم بیک ګراوند تاسو ډاونلوډ کړی وي نو هغه بیک ګراوند تاسو پرې کې لګولی شئ دا تاسو لیدئ شئ نه تاسو ته بیرته را کروما کې آپ کومه زمونږ بیک ګراوند چې کم دی نو دا په داسې
کلر کې دا تاسو لیدای شئ موږ بیک ګراوند داسې دی صحیح شو بیرته به زه راشم په ویډیو باندې کلیک وکم کروما کې به دلته انیبل کم څنګه انیبل کوم دلته تاسو راښکاري دلته په لاټای بټن باندې کلیک وکم که تاسو بیک ګراوند کې فرق خو تاسو بری کیلو کې پرې کې داسې کموي زیاتون بیا تاسو بیک ګراوند ټیک کې دی شي نو بیرته ور لاټای بټن باندې کلیک وکم نه زموږ بیک ګراوند چې کوم دی نو په یو کلیک سره ریموو کیږي د ویډیو نه دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم څونه مزیدار چې کوم دی زموږ دا بیک ګراوند لګي د سره تاسو دا ویډیو ډیره صفا او ډیره زیاته مزیدار راځي نو ملګرو څنګه تاسو خپل ویډیو داسې برابر کړئ نو اوس به تاسو راشئ او دا خپل کوم ویډیو چې کوم دا به تاسو راسي ایکسپورټ کړئ نو هغه ملګرو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې خپل ویډیوګان نه بیک ګراوند ریموو کړئ که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل خامخ سبسکرایب کړئ ان شاء الله په بل نوې ویډیو کې ملاویږو د الله پامان